دا یوریکا لیمو دی جناب ویل چې په کال کې 2 حاصله ورکوي او په داسې وخت کې د حاصل راوځي چې په مارکیټ کې لیمو نه وي او ډېر قندي مواد لري ډېر ښه شربت نه جوړېږي نو هماغه د تاسو که وګورئ پروژه د ننګرهار ولایت په 13 ولسوالیو کې د کرنې او مالدارۍ ریاست اړوند پروګرامونو په 2 میلیون افغانیو مالی لګښت په 2 جریبه ځمکه کې د بیلابیلو میوه‌جاتو د نیالګیو کینولو کمپاین د سلواغۍ په 5مه د ولسمشر ستر سلاکار او د ننګرهار والي ضیاء الحق مرخیل د کرنې او مالدارۍ وزیر انور الحق هادي او یو شمېر نورو مسؤلینو له لوري د نیالګیو په کینولو سره پیل شو. د ولسمشر ستر سلاکار او د ننګرهار والي ضیاء الحق مرخیل ویل د دې ولایت په پچیراګام، کوز کونړ، کوټ، بټي کوټ، شینوارو، اچین، سپینغر، نازین، دوربابا، مومندرې، ګوشتي، لالپوري، کامې، سره رود، درینور، چپرهار، بیسودو او روداتو ولسوالیو کې د 2 میلیون افغانیو په لګښت په 2000 جریبه ځمکه کې د سوتروسو، غوزانو او شفتالو د باغونو جوړولو کمپاین پیل کړ چې شاوخوا 1500 باغداران به باغونه جوړ کړي. د کرنې او مالدارۍ وزیر انور الحق هادي د نیالګیو کینولو کمپاین په پرانیسته خوښي خود او ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به د ولایت ته لا زیاته پاملرنه وکړي. منګه دلته د باغونو د جوړولو پروګرام هم لرو د سکل لپاره د 2000 جریبو نوو باغونو جوړولو هغه لرو چې هغه هم افتتاح کوو.